ټول هیوادوال په دې خبر دي چې د هیواد ختیځ کې ډېرې زلزلې شوي دي او ډېری هیوادوال مو شهیدان شوي. راځو د زلزلې په اړه شریعت لارښوونې موږ او تاسو ته څه دي؟ جناب سیرت صاحب د ټولو نه مخکې زموږ هغه ملګري چې د هغوی خپلوان او اقربا دې زلزله کې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د هغوی شهداو ته اعلی مرتبې ورکړي. که مقارب چې پاتې دي الله پاک دې هغوی ته صبر نصیب کړي، او بیا چې کم زخمیان دي الله تعالی دې ورته شفای کامله ورکړي. د مسلمانانو خوشحالیم شریکه ده، خفګان هم شریک دی. موږ د دوی په خفګان باندې خفه یو، او الله تعالی دې باقي مصائب نه وساتي. خدا آسماني آفتونه دي او قدرتي آفتونه دي، د دې دفاع د انسان په طاقت او وس کې نه. د دې موضوع متعلق به جناب سیرت صاحب زه درته نن 15 خبرې وکړم. اوله خبره، زلزله کې یا عام مصایبو کې یا آفاتو کې موږ او تاسو به نظر په کوم شي باندې کوو؟ په آفاتو کې مصایبو کې نظر په مصیبت نه دی پکار، بلکې نظر په هغه ذات پکار دی چې چا موږ ته مصیبت رسولی چې الله جل جلاله دی. جناب سیرت صاحب کله چې د انسان نظر په مصیبت شي نو دنه بیا بې صبري کېږي، د تحمل ختم شي. دی وایي زما پلار شهید دی، زما مور شهیده ده، زما بچی شهید دی. نو کله کله دا بې صبري د الله تعالی د خفګان سبب وګرځېږي. کله چې انسان ته الله تعالی نعمت ورکړي او دی یوازې نعمت ته وګوري او کم ذات چې دته نعمت ورکړی دی هغه باندې نظر ونه کړي، نو دا نعمت د انسان د کبر سبب وګرځېږي. د کې لویي پیدا شي، د کې کبر پیدا شي، دته موټر ښکاري، دته مال ښکاري، دته جایداد ښکاري، دته د خپل ځان ځواني ښکاري. د انسان چې کله متکبر شي نو دا نعمت د انسان دا د الله تعالی د خفګان سبب وګرځېږي. په هند کې هندوستان کې یو بادشاه تیر شوی، محمود غزنوي نوم دی. د هغه سره یو غلام و ایاز نوم و. د ایاز سره ډېره مینه وه. یو ورځ چا خربوزه راوړه، بادشاه پرې کړه او ایاز ته ست وکړه، وایي خربوزه خورې؟ هغه وایي صاحب چې تاسو وایو به خورم. نو یو تره یې ورکړه، هغه چې زه وخوړه وایي بله خورې؟ یو بله هم خورم. تر دې پورې هغه ټوله خربوزه ایاز وخوړه او یوه تره پاتې شوه. بادشاه ورته وایي ایاز ما ستا باندې ګمان د عقلمندو او د مخلصو چې ستا به ما سره مینه دې ټوله خربوزه کې چې هر یو تره کې درته ست کوم خورې، خو ما ته دې ست ونه کړ چې ته یې مخوره. ایاز ورته وایي صاحب که خفه کېږې نه نو د دې خربوزې د خوړلو ته قابل نه یې. نو هغه نور هم غوسه شو چې خربوزه ما ته راوړې ده او د خوړلو قابل زه نه یم. ورته وایي چې د دې جواب به هغه وخت کې در کوم چې دا کومه خربوزه تا سره ده چې د دې نه ته یو کپله وکړې. دې نه چې کپله وکړه هغه دومره ترخه وه سیرت صاحب چې بادشاه خوله کې ټینګه نه کړی شو، ویې غورځوله. نو ډېر حیران شو چې دا دومره غټه خربوزه دا خو دومره ترخه وه چې ما خوله کې ټینګه نه کړه، خو تا هم ونه کړ. ورته وی بادشاه صاحب چې کله تا اوله تره راکړه نو یقینا خربوزه ډېره ترخه وه، زما نفس نه منله. خو ما دلته یو فکر وکړ چې دا بادشاه زما دوست دی او زما محبوب دی او ټول عمر یې را سره احسانات کړي دي او خواږی را باندې خوړلي دي. نن چې را باندې تراخه خوري دې کې به حکمت وي. نو ما نظر د خربوزې نه پورته که او ستا په خوږو مې ولګاو، نو خربوزه ترخه وه خو ما باندې خوږه لګېدله، خواږه مې ستا هغه زاړه ورسره یو ځای کول. نو جناب سیرت صاحب یقینا چا باندې کور راوغورځېږي، د چا خپلوان شهیدان شي، دا خو ترخه دي، لیکن دا د هغه ذات د طرف نه دي کم ذات چې ټول عمر موږ او تاسو باندې خواږه خوړلي دي. کله چې انسان په وخت د مصیبت کې مصیبت ته ونه ګوري، که یوازې په مصیبت نظر وکړي چې مړی راته پروت دی، کور مې وران دی، غریب یم، پښه مې ماته ده، نو دته دا مصیبت غټېږي، نو دا د بې صبرۍ سبب ګرځېږي. خو که کله دا نظر پورته کړ چې دا د هغه منعم حقیقي او مهربان رب د طرف نه دي،
او ټول عمر را باندې خواږه خوړلي دي نو دا چې را باندې تراخه خوري نو دې کې حکمت ده نو دا مصیبت ورته وړوکی کېږي نو دته الله تعالی د صبر توفیق ورکوي او چې کله د نعمت نه نظر پورته کی او د الله تعالی په ذات یې ولګوي چې نعمت خو هیڅ نه دی خو زما هغه منعم ډېر د کمال نه ډک دی دا خو ما ته هغه راکړی دی نو زه په کار دا دی چې دا نعمت داسې استعمال کم چې ما نه رب خفه نشي نو انسان ته به ځواني الله ورکي خو کبر نه راځي پکې مال به الله ورکي خو کبر پکې نه راځي مرتبه وظیفه به الله ورکي خو دکې کبر نه راځي وجه دا ده چې دی دې نعمت ته نه ګوري د نظر د الله تعالی په ذات دی نو دا قرنګ په وخت د مصایبو کې مصیبتونو خو دنیا کې پیښیږي او الله تعالی مونږ او تاسو ته ښه شیونه هم راکوي بیکار هم راکوي نو په دې وخت کې به مونږ او تاسو د الله تعالی په ذات باندې نظر کوو نو چې ذات باندې نظر وکړو نو مصایبو وخت کې به راته الله د صبر توفیق راکړي او د نعمتونو په وخت کې به الله د شکر توفیق راکړي نو جناب سیرت صاحب کله چې د انسان نظر په نعمت نه وي او د الله په ذات مصیبت وخت کې په مصیبت نه وي او د الله تعالی په ذات بیا الله تعالی انسان ته صبر نصیب کوي صبر کې دا کمال دی چې په صبر باندې الله انسان ته ثواب نه ورکوي په صبر باندې انسان ته الله تعالی خپل ځان ورکوي قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله مع الصابرین الله تعالی د صابرانو سره دی نو چې یو سړی صابر وي او دته خدای پاک د صبر توفیق ورکړي دته پلار پروتي بچی پروتي بیبي پرته وي د خماته کور راغورځېدلی او د دې وخت کې د الله تعالی په د الله د طرف نه د مصیبتونو باندې صبر وکړي نو خدای پاک بیا د ملګری شي او الله تعالی چې ملګری شي نو خو ټوله دنیا او آخرت د الله دی نو ما تاسو ته محمود غزنوي یو ځل دغه ورته وی وزیرانو وې دا ایاس چې دی نو دا غلام دی د باندې سکه وې د کې عقل نه نو یو ځل قیمتي ملغلرې راواغستې او وی شیندلې او وی چې کوم وزیر راونی وی دا داغه شوي نو وزیرانو ملغلرو پسې منډې کړې او ایاز راغی د بادشاه په سر باندې لاس کې وزیران ورته وی څومره قمقلې موږ څو ملغلرې پیدا کړې ورته وی تاسو ملغلرې ونیوې او ما سره د ملغلرو مالک دی نو صبر کې دا کمال دی چې صبر باندې الله تعالی انسان ته خپل ځان ورکوي او په شکر کې دا کمال دی چې د نعمتونو سلسله در باندې زیاتوي لئن شکرتم لازیدنکم نو په وخت د مصایبو کې د الله تعالی په ذات باندې د الله په احساناتو باندې نظر پکار دی او مصیبت نه نظر پورته کول دی او په هغې باندې به دی صبر کوي دا اوله خبر وه